بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ام اس ایکسل ته نن غواړم چې په ام اس ایکسل په ویژوال بیسیک کې تاسو ته کار وکم. په ویژوال بیسیک کې زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د ځانه یو فنکشن جوړ کړئ. لکه څنګه چې تاسو دلته ستاسو سره معلومات وي دلته ستاسو سره معلومات وي لکه دا تاسو جمع کول، ضرب کول، کاونټ کول، کانټیکټینیټ کول، مختلف دا کارونه کول. دا تاسو څنګه کولی شئ؟ لکه زه دې ځای کې زه غواړم چې داسې ولیکم، دلته ولیکم چې احمد قوس دا عدد کامه دا عدد دا ماته جمع کړي. اوس ماته رانګ نیم راکوي. نو دې دپاره به تاسو راسئ، دلته خو ستاسو سره ډیولپر منیو نشته، د دې دپاره به تاسو راسئ فایل منیو، او فایل منیو کې به راسئ آپشنز، په آپشنز کې به راسئ کسټمایز درابن، او دلته به ډیولپر منیو د چیک آن کړئ او دا به وکړئ. کله چې ډیولپر منیو راله دې ځای کې به راسئ ډیولپر منیو کې دلته به راسئ ویژوال بیسیک د مایکروسافټ ویژوال بیسیک. بیا به د هغه نه پس راسئ دې ځای کې ماډیول ته به راسئ. په ماډیول کې به دلته به ولیکئ چې فنکشن احمد قوس A کاما B قوس بند انټر. اوس دلته لیکم چې احمد ایکول ټو A جمع B، دا مې ورته ورکړه. دا مې سیو که ځان سره، او دا مې یس که، دا مې کلوز کړي داسې. اوس که زه راځم دلته لیکم چې یا په هغه رنګ نیم باندې ډبل کلیک کړم، ځکه ما هلته فنکشن اوس ورته ورکړی چې انټر کړم، ماته به صحیح ریزلټ راکړي. زه ورته وایم چې احمد قوس 12 کاما 12 انټر کړم، ماته به اټومیټیکلی ریزلټ راکړي. ستاسو یې څوک کوېسچن کوي چې زه کله دا فنکشن اپلای کوم، لکه ماته هلته یس نو میسج راکوي، کله اف سټیټمنټ چې زه اپلای کوم نه ماته یس نو میسج راکوي. نو زه غواړم چې دا فنکشن هم ماته هلته یس نو میسج راکړي. څه راکړي راته؟ یس نو میسج راکړي. لکه د مثال په طور دلته لیکم اف قوس که چیرې دا ایکول ټو کوټیشن د څه سره د احمد سره، نو دین ماته څه وکړه، بیا دا نیم راته راکړه او بیا قوس بند. دلته کله ناکله موږ ته میسج راکوي داسې ایکول ټو احمد بیا کوټیشن بیا کاما ماته راکړه دومره نمبر او بیا کوټیشن خان، داسې ماته میسج راکوي یس نو. زه هم یس بس دا اپلای که کم نومو دا نومو خان. اوس چې دلته ماته یس نو میسج راکوي، زه هم غواړم چې دلته کله زه اپلای کوم مساوي احمد قوس 123 کاما 123 او بیا قوس باندې انټر کړم، ماته صحیح ریزلټ راکوي، خو یس نو میسج پکار دی. دې دپاره به تاسو راسئ مایکروسافټ ویژوال بیسیک ته، او دې ځای کې به دلته انټر وکړئ، دلته به ولیکئ چې A equal to MSG box قوس quotation. Are you sure you want apply this apply or run this function quotation comma VB information plus VBS or comma quotation run function quotation close band enter. If A equal to VBS then دا وکړه، otherwise and F که بس. اوس ګورئ زه دا رن کوم دې ځای نه، دا مې یس که، دا مې کلوز که. زه راځم دلته اپلای کوم چې مساوي احمد قوس 12 یا 4 کاما 4 شپږ داسې. کله قوس باندې چې انټر کوم ماته څه وایي؟ ماته خو یې لیکلي دلته یو ځل چې رن فنکشن، او بیا ماته وایي are you sure you want to apply or run this function. زه no I'm sorry ګوره ماته زیرو ریزلټ راک.
که زه ډبل کلیک کوم بیا انټر کوم زم یس اپلای دیس وان یو ویل سی د ریزلټ هیر وګورئ ما صحیح ریزلټ راکړی دلته صحیح ده موږ ته څه راکړله صحیح ریزلټ یې موږ ته راکړي بیا زه راځم دلته اپلای لیکم مساوي احمد قوس 2,2 یس صحیح ده نو داسې تاسو کولی شئ څه په ذریعه باندې وکړئ د فنکشن په ذریعه باندې وکړئ صحیح ده راځم یو بل فنکشن اپلای کوم دا خو په دې سو بل فنکشن اپلای کوم چې مثلا دلته راځم W don't save control in Microsoft Visual Basic module اوس غواړم چې لکه څنګه چې زموږ سره کنکټینیټ فنکشن دی زه کنکټینیټ فنکشن څنګه استعمالولی سم لکه څنګه چې موږ دلته راسوی کنکټینیټ موږ څنګه استعمالوو زه دلته لیکم چې فرست نیم او دې ځای کې راځم لیکم چې لاست نیم او بیا دلته لیکم چې بیا راځم دلته لیکم چې مساوي کنکټینیټ قوس فرست نیم کما لاست نیم او بیا قوس باندې انټر چې زه کله دلته لیکم ماته دواړه کمباین کوي یو ځای کوي دلته لیکم احمد او بیا راځم دې ځای کې لیکم څه شی احمد احمدي وګوره ما له دواړه یو ځای کړه نو دا تاسو په ویژوال بیسک په ذریعه باندې څنګه کولی شئ مایکروسافټ ویژوال بیسک ته به راسئ او دلته به راسئ څه به واخئ ماډیول دلته به ولیکئ چې فنکشن څه شی که صادق قوس A کاما B قوس بند انټر فنکشن احمد قوس A کاما B قوس بند انټر بیا دلته لیکم چې دا هر یو نوم چې تاسو ورکوئ دا ضرور نه دی چې خاص به احمد نوم وي هر یو نوم چې تاسو ورکوئ په نوم سره کوم مشکل نه راځي زه دلته لیکم چې صادق equal to A او بیا کنکټینیټ ساین او دوه واره ډبل کوټیشن بیا کنکټینیټ ساین بیا B دا والا ورکه داسې اوس زه دا سیف کوم دې ځای کې سیف یس اوس زه راځم کنکټینیټ کوم ګوره همدغه کنکټینیټ زه دا ختموم دې ځای زه غواړم چې دا سره یو ځای کړم دلته لیکم چې مساوي صادق قوس مساوي صادق او بیا قوس دا ګورې دا موږ سره یو غضب پکښې راغلی دی فال مینو ته به راسئ دې دپاره آپشنز ته به راسئ او پروفینګ ته به راسئ اټو کریکټ آپشن ته به راسئ او دلته به څه شی ولیکئ دلته به ولیکئ چې صادق او دا به څه شي کې ډیلیټ اوکې اوس زه راځم دلته لیکم چې مساوي صادق قوس دا کاما دا انټر وګورئ موږ د دواړه کنکټینیټ کړه یو ځای سوه که نه سوه داسې دواړه موږ سره څه سوله کنکټینیټ سوله دواړه یو ځای سوله بل دې موږ سره څنګه کولی شو چې رینیمینګ د سم فنکشن وکړو څه وکړو رینیمینګ د سم فنکشن یا لکه دلته موږ لیکولی دې ځای کې موږ راځو دې ځای کې لیکو چې دلته زه لیکم چې فنکشن صادق قوس A کاما B انټر او دې ځای کې څه شي کوم
دې ځای کې زه لیکم چې صادق equal to quotation total وګورئ total او بیا قوس concatenate sign صحیح ده څنګه به وکړو دې ځای کې به concatenate sign به ولګوئ څه به ولګوئ concatenate sign دې ته کوم sign وایي دې ته concatenate sign وایي او هغه نه بعد دلته یو equal to ورته ورکړئ چې مساوي وي او بیا ورکړئ چې A کاما B warning دلته راځم چې صادق equal to Sadiq quotation total quotation concatenate sign delta equal to quotation concatenate sign A comma B اوس مې دا سیف کړی دی ځای نه او دا مې یس که اوس زه راځم دلته لیکم چې څو عددونه سره جمع کوم لکه تاسو لیکئ یو ځل لیکئ چې ټوټل او بیا هلته عدد لیکئ نه دا خو بیا زموږ دپاره مصیبت دی داسې غلطي ده دا صحیح ده نو زه لیکم چې مساوي صادق قوس دا عدد کمه دا عدد او بیا قوس رانګ ویلیو وګورئ دلته بیا موږ کامه لګول دلته به جمع علامه ورته ولګو صحیح ده دا به رن کړو دې ځای نه دا به یس کو او دا به کلوز کو اوس زه راځم دلته لیکم چې مساوي صادق قوس 12 کاما 12 قوس بند انټر خو دلته یو مشکل دا دی چې موږ دلته د صادق په نامه دوه فنکشن دا به دلته به ورته ورکړو بل یو فنکشن ځکه دوه واره راغلی دی نوم دلته ورته ورکړم چې خان او دې ځای کې ورته څه شی ورکړم خان دا او دلته جمع که سره داسې دا مې سیف که یس مې که کلوز اوس راځم دې ځای کې لیکم مساوي خان قوس 12 کاما 12 قوس باندې انټر B قوس بند انټر فنکشن خان قوس D کاما V قوس بند او خان quotation total یا result او بیا quotation concatenate sign دلته ولیکه چې equal to quotation concatenate sign او بیا څه ولا ورکه A دلته ورته ورکه D جمع V دا ولا ورکه دا سیف کا دی ځای نه دا یس کا او دا کلوز کا visual basic equal to بس صحیح سوس run save وزل دور کوم چې مساوي خان قوس درویش کاما درویش قوس بند انټر نو ماته څه ولیکله وای result equal to شپږ څلوېښت نه زه غواړم چې څه شی وسي زه غواړم چې دې ځای کې ماته ټوټل راته راکړي بیا ټوټل ضرورت تاسو ته نه کېږي 4 ګړۍ تاسو ټوټل لیکئ څه شی لیکئ څه شی هغه بیا دې دپاره ډېره اسانتیا ده اوس راځم دا سیف یس او دا مې کلوز که او دې ځای کې لیکم چې مساوي خان قوس درویش کاما درویش قوس بند انټر نو ماته ولیکله چې ټوټل equal to
شپږ څلوېښت. صحیح ده. راځم کاونټ څنګه کولی شو، کاونټ فنکشن څنګه اپلای کوو چې زه کاونټ وکم. لکه څنګه چې موږ دې ځای کې کاونټ فنکشن اپلای کوو نه، دې ځای کې زه راځم مساوي کاونټ قوس 1 2 3 4 5 6 او قوس بند کړم، ماته وایي دا اووه عدد تا لیکلي وه. څو عدد لیکلي وه؟ 1 2 3 4 5 6. دلته موږ سره اووم عدد پاتې شوی و، کمه ورکړې اووم عدد نه و لیکلی. وګوره ماته وایي تا اووه عدد لیکلی دی. یا ما دې ځای کې داسې ساحه زه انتخاب کړم لکه داسې مې عددونه لیکلي دي. اوس زه راځم دلته اپلای کوم چې مساوي کاونټ قوس، دا مې ټول سلیکټ کړه داسې. ګوره ماته وایي شپږ سیلانو کې تا معلومات لیکلي. دا څنګه کولی شو؟ ویژوال بیسک ته به راسو، دلته به ولیکو چې فنکشن خالد قوس وی کاما ډي، او بیا دلته څه شی کو وی کاما ډي چې مو ولیکل دغه نه بعد بیا راځو دلته لیکو چې خالد equal to worksheet function dot count قوس بیا څه شی ورکوو دې ځای نه، دې ځای کې ورته ورکړو چې وی کاما ډي قوس بند انټر. بس اوس به دا راځو سیو وکړو دې ځای نه، او دا به یس کړو. اوس زه راځم دې ځای کې دلته لیکمه چې دا به ختم کړم. دې ځای کې زه لیکمه چې مساوي خالد قوس دا کاما دا کاما دا، او بیا قوس بند دین انټر. څنګه رنګ به لیو راکړه. انټر بیا هم رنګ ولیدو. مساوي حتما به کار کوي خالد قوس کاما دا عدد قوس بند مساوي بیا خالد مساوي خالد قوس دا کاما دا قوس بند انټر. ولې رنګ ولیو کوي؟ کوډ کې کوم مسله خو نسته. دلته به ول ورکو چې A کاما B کاما C، او دلته به هم کاما C ورکو. ورکشیټ فنکشن ډاټ کاونټ بس بالکل صحیح دی. خالد هم صحیح دی. سیف دلته ورکوم چې مساوي خالد قوس دا کاما دا قوس بند not value available here. زه دې ځای کې راسم شیفټ F3 سره فنکشن کې وګورئ چې تاسو سره موجود وي، دلته حتما موجود دی آل فنکشن، او دلته کیو دا وګوره خالد دا د موجود دی تاسو سره په فنکشن کې. کوم فنکشنونه چې ما استعمال کړي دي نه هغه ټول دې ځای کې موجود دي. دا به اوکې کړم، دلته به ورکړم چې دا کاما دا بیا اوکې. وګوره ما ته وایي 3 عدده تا راخیستي، هماغه فنکشن دی. وګوره موږ ته صحیح ریزلټ راکړي. صحیح ده. نو دا موږ سره شي شو کاونټ فنکشن و، لکه از کاونټ موږ استعمالولی شو. وګوره دلته موږ سره دا دی موجود دی، دلته کې و خالد دلته راځي، دا دی کې. د ځای کې راسه دلته ورته ولیکه چې دومره عدد
کله چې وکې که ماته وایي تا 3 عدد لیکل دی 3 سلنه کې معلومات مساوي خالد قوس دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد او بیا انټر کوم وګورئ بیا هماغه رزلټ موږ ته وګورئ صحیح فنکشن و هېڅ مسله نشته پکې دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد انټر کوم بیا کار نه کوي مساوي خالد قوس دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد انټر کوم ګوره ماته صحیح رزلټ راکوي نو دا موږ څه شي استعمالولی سو از کاونټ استعمالولی سو ګوره داسې نه دی چې تاسو اوس موږ 3 عدد لیکل دي عددونه خو تا 3 لیکلي ته دا سره جمع کړه چې دا څو راځي دا صرف حساب تاسو کوي لکه کاونټ فنکشن تاسو کولی شئ سم هم رینیم کړئ څه شی رینیم کړئ سم فنکشن سم فنکشن به څنګه رینیم کوو سم فنکشن دپاره موږ راځو بیا هم یو بل فنکشن دې ځای کې زه ورته ولیکم چې فنکشن ولی قوس A, B, B, C, D صحیح ده انټر دلته لیکم چې ولی equal to worksheet function dot sum قوس A, B, C, D دا مې ورته ورکړه کوز بند بس اوس زه راځم دا رینیم کول دا ما فنکشن سم فنکشن چې کوم دی دا رینیم سو زه راځم دلته لیکمه چې ولی قوس دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد انټر کوم ته اتوماتیکلی ماله جمع کوي شفټ F3 وس دې ځای کې ډبلیو ولیکئ دې ځای کې ولی دا راغی دلته ورته ورکړه چې دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد دا وکړئ اتوماتیکلی ماته رزلټ راکوي صحیح ده زه راځم دلته لیکم چې مساوي ولی قوس دا عدد دا عدد او دا عدد دا عدد سره جمع کړه چې انټر کوم ماته اتوماتیکلی څه شی راکوي صحیح رزلټ راکوي دا زموږ سره څه شي و دې کې ډېر زیات کار دی ډېر زیات کار تاسو کولی شئ کاونټ و کنکیټنیټ و هر څه چې غواړئ هغه کولی شئ دلته نه څه کار و چې ما تاسو ته په دې فنکشن کې وکړئ یا ټرم فنکشن تاسو اپلای کوئ وټ ایور ټول فنکشنونه تاسو کولی شئ اپلای کړئ دلته صحیح ده که ټرم فنکشن سو بل فنکشن سو بل فنکشن سو دې ځای کې تاسو د دې په ځای باندې چې تاسو سم فنکشن رینیم کوئ که نه نو تاسو کولی شئ بل فنکشن هم استعمال کړئ دلته ټرم فنکشن دا هم کولی شئ A, B, C, D دا کوس بند بس اوس به از ټرم تاسو ته دا کار کوي چې کې ټرم فنکشن وظیفه به دا سرته رسوي زه راځم دلته لیکم چې مساوي ولی قوس احمد قوس بند انټر ته راسه ولی پیدا کړه شفټ F3 سره ډبلیو ځای کې ډبلیو ولیکه شفټ F3 دې ځای کې ډبلیو ولی دې ځای کې ورته ولیکه چې ولی یا ټرم فنکشن دا از ټرم فنکشن به تاسو ته دا کار کوي ټرم خو د ټیکس فنکشن دی سوري کوم فنکشن دی د ټیکس فنکشن داسې فنکشن چې هغه موږ د ویلیو دپاره استعمالوو د نمبر دپاره استعمالوو نو هغه تاسو کولی شئ دې ځای نه چې کوي اتوماتیکلی رینیم کوي صحیح ده دا خو موږ څه دپاره استعمالوو موږ د ټیکس دپاره ټرم فنکشن چې دی استعمالوو بل غضب دا دی کې که کله زه بل شیټ ته راسم په هغې کې کار نه کوي زه دلته لیکم مساوي دلته لیکم چې ولی قوس دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد چې کله زه انټر کوم ماته صحیح رزلټ نه او صحیح رزلټ راته راکوي ځکه ماته رینیم کړی دی مکمل که زه دا اکسل کلوز کړم یو ځل خو زه دا ځان سره سیف کوم چې تاسو ته صحیح پته وي سیف یس او چې زه کله اکسل واپس خلاصوم ما سره کار نه کوي دا صحیح ده ما سره دا فنکشن کار نه کوي لکه مساوي ولی قوس دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد کمه دا عدد قوس باندې انټر کوم ماته غلط رزلټ راکوي دې دپاره تاسو څه شي کوئ دې دپاره به راسئ هغه فایل به خلاص کړئ او دا به اوپن کړئ دې ځای نه کوم فایل و همدا فایل که نه
دا به سیواز کې سیواز به څه کې واخلي دلته به راسئ تاسو به از ایډنس دا سیف کړئ څه شی به سیف کړئ ایډنس دا کوم ځای کې به سیف کړئ ډیسکټاپ باندې ایډنس 3 دی 7 دی دا ایډنس دا سیف کړه او بیا واپس راسئ فایل مینو ته فایل مینو کې بیا څه ته راسئ آپشنز ته راسئ په آپشنز کې ایډنس ته راسئ په ایډنس کې بیا ګوټو باندې کلیک کړه دلته به راسه براوز او په براوز کې به ستاسو سره دا فنکشن دلته موجود وي دا دی صحیح ده دلته راسه تاسو وګورئ دې ځای کې ستاسو سره موجود دی هغه فنکشن تاسو په ډیسکټاپ باندې سیف کړی که نه کوم ځای کې سیف کړی وو براوز دا دی دا اوپن که دی ځای نه یې سې که وګورئ ستاسو سره راغی دا وکې که اوس تاسو ورډ کلوز ایکسل کلوز کړئ واپس ایکسل خلاص کړئ هر وخت به ستاسو سره هغه فنکشن کار کوي زه راځم دلته لیکم مساوي ولی قوس دا عدد کمه دا کمه دا کمه دا قوس باندې انټر مساوي ولی قوس ولی هماغه فنکشن موږ صحیح نه دی فایل صحیح نه دی راخستی کوم فایل یو ځل به زه هغه فایل بیا راوالم دا خو به یو کنټرول ډبلیو دا به ډونټ سیو فایل مینو ته به راسئ او دلته به هغه فایل راواخلئ داسې دا فایل که نه دا به راسئ دا ویژوال بیسک کې تاسو وګورئ اکورډینګ ټول موجود دي که نه دي موجود ماډیول وګورئ ستاسو سره نه دي موجود زه بلته یو فنکشن اپلای کړم فنکشن احمد قوس A کاما B قوس بند انټر احمد ایکول ټو دلته ورته ولیکم چې ټوټل کوټیشن کنکټینیټ ساین او بیا دلته به ورته ولیکم چې ایکول ټو راسي کوټیشن کنکټینیټ ساین A کاما B جمع B چې به جمع B دا سیف که ځان سره سیف دا کلوز که کنټرول اس دا ځان سره به سیف کې کوم ځای کې به سیف کې را بسې دا به سیف از ایډنس کې سیف څه کې به سیف کې دلته به راسې ایډنس به واخلې دې ځای کې څه به واخلې دې ځای کې به ایډنس واخلې دا ایډنس او دلته به راسې ډیسکټاپ دا به سیف کې ایډنس سیف بل موجود دی زه بلته ولا ورکوم چې فنکشن سیف او بیا به راسم فایل منیو آپشنز ایډنس او گو ټو دا خو انچیک که یا ډیلیټ که دې ځای نه فایل دلته دا فنکشن راواخه اوکې یس هغه چیک دی او بل چیک آن آف که دا اوکې که اوس دا کلوز که واپس راسه ایکسل خلاص که اتوماتیکلی به ستاسو سره څه کېږي کار کوي زه دلته راځم مساوي احمد قوس دا کامه دا انټر اتوماتیکلی وګورئ ماته ریزلټ بالکل صحیح راغی زه راځم لیکم مساوي احمد قوس دا عدد کامه دا عدد انټر کوم ماته اتوماتیکلی ریزلټ پلس دا صحیح ده او دلته د پلس په ځای ته څه شی ورکړئ ایکول ټو ورکړئ بس خبره ختمه صحیح ده د پلس پر ځای څه شی ورکړئ ایکول ټو نو دا اوس موږ سره نیمینګ د فنکشنز او تاسو زیات کار په دې کولی شئ که تاسو غواړئ چې موږ سره په اړیکه کې اوسئ یا ستاسو کوم مشکل تاسو کولی شئ په 094 او 310 116 باندې ما سره په تماس کې شئ او د ایمیل ادرس دی tc.sadiq@gmail.com دا ما د ایمیل ادرس دی